چې تالیف څوک ده او تالیف چا جوړ کړی ده. ګورې که تاسو وګورئ دا د ګلبدین چوچوڼی څلور ساعته ناست وي، نن د پاکستان موضوعات رامنځته کوي چې پاکستان کې داسې حالات جوړ ده. بعد راباندې راغی. زه 20 کاله په یوې مفکورې لوی سم، 20 کاله بعد ماته راغی، ماته وایي چې راځه زه دې سره مسلمان کړم. داسې کېږي نظامي لاله. دا انصاف ده. راځئ خپل د طالبه د دښمن په سترګه نه، د ده په سترګه نه چې ته زما مخالف یې، ستا مفکوره مخالفه ده، نه، د دوی انسانانو په حیث باندې کښېنو. سوال درنه لرم، جواب ورکوئ. څوک ولاکه یو جواب ورکړي، ولاکه یو طالب جواب ورکړي، چیش ته وتښتېدل. ته ورسه یو ماشوم ته یو کال درس ورته یو کال هغه درس میتود بدل کړه. ولسوال صاحب بل واریم زموږ لایف ته راغلی وخت ورته پیدا نشته چې ولسوال صاحب ته بیا وخت ورکړو. مشکل نشته، زه دا خبرې ختموم. ته یو کال یو چا ته درس ورکړه په یو میتود، دوم کال کې ورته میتود ورته چینج کړه. د پوهنتونو کې میتودونه چېدل که نه نظامي لاله، په خدای سخت ده. سړی په یو کال کې دومره اړتیا، یو کال ایله وغواړي چې په نوي میتود سره بلد شي. زه 20 کاله په هغه مفکوره غټ شوی، ما ته د جمهوریت درس ویلی دی وروره. ځکه 20 کاله نور ما وخت نیسي چې زه په افغانستان کې پاتې شم. هغه هم په سر رقم، هغه هم په نرمښت باندې. تاسو ما پسې لرګی راخیستی ورور، بله ورځ درته کېږم بیا وایم چې په سر مې وله ختمه خبره. نو دا به راوځو، دا به منو چې امارت ملا عمر غټ ظلم د افغانستان په حق کې کړی ده. غټ ظلم یې د ځوانانو په حق کې کړی، غټ ظلم یې د افغانستان د تاریخ کې کړی ده. مننه ولسوال صاحب، مهرباني. ډېره مننه امیر ژوندی اوسئ. ټول دې واقعیتونو ته امیر صاحب محترم، بښنه غواړم، امیر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. ولسوال صاحب خو دا یو ډېر ښه کومه رحماني تپوس وي. والله زه خیر دې ډېر ښه کومه یو کوم د مور رحماني غي پوس خزای را باندې کې پوس دې ماس په غوړه کې څنګه دغه د تماس د لوتر اعظم خان دغه د ثبوت ورته د سلام خان د ثبوت یاري څنګه ما د ما ورته څنګه کوم څه راځي ثبوت کار کوم پاس کلاند کې مونږ نه کوي د ما کستنګ لري چې باندې کمره بند کړم باندې شیخ پرې د ولسوال صاحب خبر یو کې ویډیو بیا وغږو کله سم د ما د عکس بدل کړه ما وسو د کمره باندې چې بند کړم ما کوم ته مجبور یې ورکته کېږي. دا سم د کوزیګ په وسه خمسه تاسو خبرې مهرباني ولسوال صاحب خیر راغلی. سلامونه نظامي لاله تاسو امیر صاحب ته خو دې وکي جوړ ویاسته. ګوریا دا د جانانه کا خبرې خو موږ ډېرې د پخوا اورو هغه کلپاوزونو کې په ټویټر سپیسونو کې تر دننه ورځې پورې یو ډېر حقایق ورته اشاره کړې. خو دلته ستونزه دا ده چې افغانان تر اوسه پورې په دې باندې نه دي پوهېدلي چې تالیف څوک ده او تالیف چا جوړ کړی ده. ګورې که تاسو وګورئ دا د ګلبدین چوچوڼی 4 ساعته ناست وي، نن د پاکستان موضوعات رامنځته کوي چې پاکستان کې داسې حالات جوړ ده. موبین راځي په لایفونو کې کینی، پیدا راځي ویډیوګانې خپروي چې پاکستان کې شکر داسې حالات جوړ شوی ده. نن زه ورغلی وم لایف ته، ما ورته ویل معلوموبینه نن ته په پاکستان باندې خوشحاله یې؟ وایي و. نو خو تا پاکستان ته دوام کور ویل، تا پاکستان ته د جهاد کور ویل، تا پاکستان ته د ورور کور ویل. جانان ماما د سره فرینډ ده و جانان ماما خو له ما سره په ټویټر کې هم د جانان ماما خو ډېر په رسمیات وپېژنم. که د الله پر شعر کې نو ډېره به خاصې نور د خپلو خبرو ته دوام ورکړو. ولسوال صاحب ستا خبرې اورو، مهرباني وکړه. نو نن دی راځي طالب غواړي هڅه کوي چې دی د پاکستان د غلامي نوم له ځان څخه لرې کړي. څنګه یې ته لرې کولی شي د غلامي نوم؟ نن دا ګنګوسه د یوه کلن افغان بچي په ذهنیت کې ثبت شوي چې ملا ته غلام یې او ملا ته د پاکستان د ګټو لپاره افغانستان تباه کړی، افغانستان د اور په لمبو کې سوځولی ده. ته یارې فکر وکړه د هغه ملا برادر ته اشاره ونه کړله چې د سپي په څېر زنځیرونه پکې اچولي ولو او د سپي په څېر باندې کښول، د هغو پوښتنه دوی نه ده کړې. هغه دوی چې په امریکایانو باندې خرڅ کړل، له اسلام آباد نه چې میلیونونه ډالر د دوی په مشرانو باندې واخیستلې سولې، هغه پیغور نه ده او هغه دوی نشي ګټلی. خو نن موږ او تاسو ته د تښتېدلو لقب راکوي. ګوریا نظامي لاله دا ملا هغه نجسه طبقه ده چې کله د دوی ګټې له خطر سره مخ کېږي، د علم لپاره دوی مردار مرګی چمتو کوي
او د مردار مرګي په وسیله سره هغه عالم له منځه وړي. ریحان صاحب یوه لویه بیلګه ده. ریحان صاحب ورته په شمشاد ټلویزیون کې ورته ناست و چې راسه طالبه ته هم ناروا یې، د تا جګړه هم ناروا ده او د تا تګلاره هم ناروا ده. نه جهاد په افغانستان کې روایت لري او ما د جهاد نوم ورکوه. ته راسه له ما سره کښېنه، دا قرآن څه وایي او ته څه وایې. په مسجد کې غلپاشه مردار مرګی برید بیا وکړه. مولوي صاحب نیازی چې د دوی د تګلارې خلاف و او د دوی د جګړې خلاف و او د دوی د ناروا جهاد خلاف ول، او کله یې د دوی په وړاندې باندې اعلامیې خپرولې، همهغه یې په جومات کې یې مردار مرګی برید پرې وکړه. په سلګونه همداسې بیلګې د موږ او تاسو د سترګو پر وړاندې باندې تېرې شوي دي. که تاسو فکر وکړئ نن همدغه په شاکر مولوي صاحب باندې یعنی ټول مسلمانان خفه دي ځکه چې هغو قرباني ورکړه او هغو د پښتون ولس د راویښولو لپاره قرباني ورکړه. هغو ویل چې پښتونه نور ته له پیره راوګرځه، پښتونه ته له ملا راوګرځه، لکه څنګه چې امیر صاحب خبرې وکړې ته د خدای او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لارې غوره کړه. تا ته دغه ټول حدیثونه په غلطو ټکو باندې تعبیروي ملا، ځکه چې ملا اخیستل سوی او د ملا وجدان او ایمان خرڅ سوی. نو تا ولې دې خرڅ سوي ته غوږ نیولی ده چې یوازې دی د خپلو ګټو لپاره په تاسو باندې د الله تعالی نومونه خرڅوي، د اسلام احکام په غلطو ټکو درته تعبیروي. هغو ګوره دا وویل په خبرو کې چې فلسطین په دعاو باندې نه ازادیږي، هغه عملي کار غواړي. دوی د دې ټکي خلاف پیدا کړی و چې دا د حدیثو خلاف ده. هغو وویل چې غریب ته دا مه وایه چې څه خدمت در سره وکړم، غریب ته ورسه دروازه ور وټکوه، ورته ووایه چې دغه پیسې در واخله ته او بچیان یې وخوریه. مګر په دې باندې نه کېږي چې وایي تاسو راځو یوه دوا په جومات کې ورته وکړو چې خدای تعالی دې روغ کړي. وسړه خو پیسې در سره دي، ورسه یوسه ډاکټر ته یوسه درملنه یې وکړه. نو ملا د دغو ټکو خلاف ول، ځکه چې ملا باید تا ته هر څه وایي. دغه نن هلته په یو سپیس کې یو راغلی و ما ته وایي چې ملا تا ته په غوږ کې اذان در کړی ده، ما هغه ما ډیلیټ کړل او تا نکاح یې در تړلی ده. نو د ملا بل څه کار ده؟ ملا له اجرې راپورته کېږي، د ما سرسایې، د ما سکات، د ما زکات ته ناست او نن د افغانستان په واکمني باندې راڅرخېږي. دا څوک وو چې ملا ته یې ټانک په لاس کې ورکو؟ دا څوک وو چې ملا ته یې واکمني په لاس کې ورکړه؟ دا څوک وو چې ملا ته یې سیاست وسپارل د افغانستان؟ لومړی راسه ته له ما سره د دې خبرې ځواب راکړه. زه دا وایم ګوره، ګیلمن قرباني ورکړه د پښتون د قوم ازادۍ لپاره، کاکړ صاحب د پښتون د ازادۍ لپاره قرباني ورکړه، د علي وزیر کورنۍ د پښتون د ازادۍ لپاره قرباني ورکړه. نن بلوڅان راپورته سوي د خپلې ازادۍ لپاره، بچیان ځینې پاته، کورنۍ ځینې پاته، وایي چې څومره د وژلو یو، هغه خو د وژلو یو، خو مګر اوس زه مخامخ په جنګ کې له تا سره په جګړه کې ځان در باندې وژنم، هغه دا خو به مې ارمان نه وي چې په بېغیرتوب کې دې ونیولم یا دې په بېغیرتوب کې ووژلم. مګر د افغانستان پښتانه یوازې همدې سوشل میډیا ته ناست دي.